سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو په دې جلسه کې موږ کثافت ولرو چې زموږ شپږم او 11م صنف پورې مربوط کیږي. راځئ ګران زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ درېیمه فصل څه ده؟ د کثافت په نوم عنوان لرو. کثافت لرو. کثافت ګران زده کوونکو کثافت څه شی ده؟ اول هر څه چې موږ لولو د هغې تعریف باندې راځو. اوس راځو د کثافت تعریف ته. کثافت د یو شی یا د یو موضوع په واحده حجم کې د کتلهییزه مقدار څرګندولو د یو شی وزن او سپکوالي اندازه کولو ته ویل کېږي. یعنې په څه معنا؟ یعنې کثافت موږ په دې علامه باندې ښیو پي په شان مساوي کېږي په ام کتله ده. یعنې د یو جسم کتله سپکوالي پر حجم باندې دا خپله کثافت ده. ګران زده کوونکو د کثافت واحدونه څه دي؟ ګرام پر سانتي متر مکعب ده، ځکه دلته موږ حجم اندازه کوو، یا همچنان کیلوګرام پر متر مکعب ده. مکعب څنګه نیسو؟ ځکه چې حجم په مکعب باندې اندازه کېږي. دې نه بعد ګران زده کوونکو راځو په مخصوصه وزن باندې. مخصوصه وزن دا یو واحد فزیکي مقدار دی چې دا ښیي چې یو شی د اوبو په پورته څومره سپکه یا دروند دی. دا مقدار د شی د حجم د ورته حجم د اوبو د کثافت یا د شی کثافت د اوبو د کثافت په ویشلو سره ترلاسه کیږي. یعنې څه معنا؟ یعنې مخصوصه وزن مساوي کیږي مخصوصه وزن مساوي کیږي د جسم کتله پر د اوبو کتله. د اوبو کتله څه ده؟ مساوي کیږي د جسم کثافت تقسیم پر د اوبو کثافت. یعنې د دې فورمول نه موږ کولی شو چې مخصوصه وزن ترلاسه کړو د جسم کتله تقسیم د اوبو کتله باندې، یعنې د جسم کثافت تقسیم د اوبو کثافت باندې. ګرانه زده کوونکو موږ کثافت ولوستله. اوس راځو په فشار باندې. ګرانه زده کوونکو فشار د سطح واحد څخه پورته د راتلونکې قوه بیان ته ویل کېږي چې خپله فشار یا پی مساوي کېږي اف قوه ده تقسیم پر ای باندې. ای خپله ګرانه زده کوونکو سطح ده چې په سطح باندې څومره فشار راځي، یعنې اف قوه شوله، ای هم قوه ده خو د سطح قوه ده، د سطح قوه یا مقاومت ته ویل کېږي. پی هم فشار ده. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د فشار واحدونو پاسکال او وات دي، لکه څرنګه چې لاندې ښودل شوي دي. یو بل ته کولی شو چې موږ دا بدل کړو یا چینج کړو. د مثال په ډوله یو پاسکال څه دي؟ یو پاسکال مساوي کېږي یو نیوټن تقسیم پر متر مربع باندې. څه ده؟ مساوي ده یو بار سره مساوي ده. څه خپله یو بار مساوي کېږي یو ډین پر سانتي متر مربع. نو داسې موږ کولی شو چې ولیکو یو پاسکال مساوي کېږي 10 بار باندې. نور کله چې موږ واحد پاسکال غواړو چې په بار باندې تبدیل کړو، دا ثبوت شوی او عمومي ده. یو پاسکال مساوي کېږي 10 بار باندې. ګرانه زده کوونکو اوس راځو د مایع فشار باندې. د مایع فشار په ټولو جهتونو کې فشار راوړي، مګر د هغو په اړخونو کې فشار لکه د کنټینر د دیوالونو لخوا بېطرفه کېږي. مګر هغه فشار چې د هغې بیس یعنې قاعده څخه پورته پلي کېږي یعنې تطبیق کېږي د بیس څخه پورته پلي شوي وزن له امله وي، چې د دې فورمول موږ کولی شو په لاندې طریقه کې ترلاسه کړو. راځو په یعنې د مایع فشار پی
پی ای ام ورته ورکوو ځکه چې دا د مایع فشار دا مساوي کېږي پی صفر ته. پی صفر هم دلته فشار ده خو دوهیمه فشار ده. څه دا مساوي کېږي 1,325 پاسکال باندې. څه دا خپله مساوي کېږي یعنې په پوله سره ورته ووایو چې پوله داسې ونیسو چې 1,300 پاسکال. دا څه چې موږ ترلاسه کړله د مایع د فشار مقدار دی. څه دا هم ثابته دي. که موږ سوال حلوو نو موږ ته د مایع فشار تیاره ثابت شوي دي نو د دې ثابته فورمول موږ کولی شو چې وضع کړو. ثابت عدد موږ کولی شو چې په فورمول کې وضع کړو. ګرانو زده کوونکو تاسو شکل ته وګورئ تاسو د مایع فشار باندې پوهیږئ. څه هلته موږ ته ارتفاع هم ښیي څومره دا مایع فشار والا دی. والیم هم موږ ته ښیي او همداسې اتموسفیر مقدار هم موږ ته ښیي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت وکړئ.